الله الرحمن الرحیم خوښي چې نوي درس ته غولیو نو دا څه کوو دا چې بعضې شاګردانو دا غوښتنه کوله چې تاسې استاد محترم ته باید په معیاري پښتون یا د خستوله پښتوني خبرې وکړي نو د دې شاګردانو غوښتنې موږ منو داسې یو چې بلکل کوو به په دغه ژبه باندې خبرې کوو په همدغه معیاري خو هغه ستونزې په هغه ځای کې چې مونه ستونزې څه بخښنه غواړم به ومې بخښئ خو څو چې شته نن موږ دوې موضوعونه لرو اول دا چې انګلیس دا دویمه دا چې الفابیت ده لومړی انګلیسي باندې غږیږو انګلیسي چې دا د دوو کلمو څخه اخیستل شوی ده چې یو انګل ده بل ایش ده دا انګل په انګلستان کې یا د انګلستان خلک دي چې د انګل ویتې د یو قوم ده په انګلند کې چې په همدغې قوم خلک دي چې مخکې په پنځمه پیړۍ کې په همدغه انګل په نوم مشهوره وه یعنې انګلیسي چا په وخت کې نه پېژانده انګلیش خبرې حال خو کولی خو انګل و انګل باندې پښتون لکه پښتون چې خبرې کوي د پښتانه دغې کومه پښتو ژبه چې ده په دغه ژبه کې کوم پرمختګ یا کومې پېژندنه نه وه موجوده دغسې انګلیسي انګل و یعنې پېژندنه پکې ډېره نه وه نه کېدله پنځمه پیړۍ کې نه وروسته جرمنیانو جرمنیک دغه انګلیسۍ ته د انګل ایش د ایش د وروستاړې معنا لري دا یې پسې پیوست کړو او دې څخه یې د ای په ای بدله کړه خپل هغې پروفیسران چې کوم و هغو دا ډول نوم یې ته وټاکلو چې انګلیش یې ترېنه جوړ کړو د انګلیش بیا په درو برخو وویشله شو چې اولډ انګلیش شو بل میډل انګلیش شو بل ماډرن انګلیش شو اولډ زوړ پخوانی انګلیش انګلیانو ویلو په وخت کې میډل بیا څه نه څه د انګلیسي په وخت کې ترجمه ورکړله شوه خو ماډرن انګلیسي بیا په اوسني وخت کې ډېره کاروله کېږي په اوسني وخت کې استعمالیږي دا بیا په دوو برخو ویشل شوي دو دغه ماډرن انګلیسي ډېرې اضافه خبرې نه کړي کو ویډیو کې داسې مختصر درس کې یو زر شرحه کوله هدف مو دا ده چې ډېره اضافه ویډیو ونه شي بعضې شاګردانو دا غوښتنه هم کوله چې ویډیو دې ډېره اوږده وي نو ته باید داسې کمه ویډیو وکړې نو ماډرن انګلیسي بیا په دوو برخو ویشل شوی دو چې یو یې ای اف ایل ده او یو ایس ایل ده ای اف ایل انګلیش از ا فرست لانګویج انګلیسي ای د انګلیش څخه ای راخوستې ده او ای پې از ا فرست ده اف څخه فرست اولین څخه راخیستل شوی ده او ایل چې ده دغه بیا د لانګویج څخه راخوسته ده کې دې نه انګلیش از ا فرست لانګویج انګلیسي د اولې ژبې په حیث دویمه ای اس ایل انګلیش از ا سیکنډ لانګویج د انګلیسي د دویمې ژبې په حیث چې ای د انګلیسي څخه راخوستې ده ای سي د سیکنډ څخه راخیستل شوی ده او ایل چې ده د لانګویج څخه راخوسته ده نو دې نه انګلیش از ا سیکنډ لانګویج جوړ کړی ده خو دغه ای اف ایل چې ده د هغه کې په اوسني وخت کې بعضې څو هېوادونه دي ګوتې په شمېر هېوادونه دي چې دغه نه په ای اف ایل نه خبرې کوي د انګلیسي از ا فرست لانګویج چې ده او د ای اس ایل چې دا ټوله تجارون د نړۍ اقتصاد د نړۍ ټول صنعتي کاروبار په انګلیسي هول اورس موږ ته یو ټوله نړۍ په همدغه انګلیسي په ای اس ایل نه خبرې کوي استادان دي موږ په مکتبو کې کاروو مکتبونو کې ورپسې په کورسونو کې شاګردانو ته ای اس ایل یا استادان نن سبا فارغېږي یا بعضې شاګردان د پوهنتونونه فارغېږي د ای اس ایل د انګلیسي از ډیپلوما ورکوي دا ای اس ایل د ټول د ای اف ایل انګلیسي د بعضې کامو هېوادونو کې ترجیح ورکولی کېږي یعنې زیاتره هېوادونه ولته په د ای اف ایل نه خبرې نه کوي یو ګوته شمېر د څو هېوادونه دي او ای اس ایل چې دا هغه بیا all over the whole earth talking to here by English په دغه ای اس ایل نه ټوله نړۍ خبرې کوي او بیا اینو ته سمون د موضوع خیالي وا د الفابیت د الفابیت موضوع چې کله مونږ کسو د الفابیت په موضوع نه دومره غږېږو اضافهي خبرې ډېرې نه پکول دلته فکر وکړو کمه مشرحه کړې دو لږ ځای مو کړې ده څه برخه یې دی په بله ساحه کې دو هغه نه بیا څو خبرې وکړو ډېره اوږده ویډیو نه جوړوو ځکه داسې مختصر زر درس یمو که چېرته بیا کومه غوښتنه مو لرله یا کومه پوښتنه وه خو زه اکثره وخت دا غواړم چې تاسې باید د خپلې سویې مطابق درس درته ووایم تاسې په کمنټ کې پوښتنه پرېږدئ هغې ځواب زه درته ډېر کم په تفصیل سره انشاءالله الفابیت چې دا دویم موضوع الفابیت د الفبا تورې دي لکه ای بي سی ډي ای اف تر زیډه پورې یا په پښتو ژبه کې الف نه تر ای پورې دغه دې ته موږ الفابیت ښیو دا څه رقم تعریفېږي څه رقم شاید چې دي دا اوس موږ دا رقم ښیو آر لیټرز دا هغه تورې دي آر لیټرز دا هغه تورې دي یا هغه هغو تورو ته موږ یو الفابیت ویچ میډ د هول لانګویج د کومه نه چې مکمله ژبه تشکیلیږي یا مکمله ژبه جوړیږي یا موږ داسې د فاونډیشن اف ا لانګویج یو تداو بنیاد د یوې ژبې ده خو په همدغه الفابیټو کې بیا هم څو خبرې مهمې دي کله چې موږ الفابیت استعمالوو د الفابیټو په استعمال کې بیا موږ سپیکینګ ته ډېره ترجیح نه ورکوو
یعنې خبرو ته موږ ډېره ترجیح په الفابیټو کې نه ویل کوو. موږ چې کله الفابیټ الفبا تورې استعمالوو په هغه کې په لیکنه کې او لوستنه کې دا تورې ډېر مهم دي. لکه یو مثال وړاندې کوم، کله چې موږ ته یو خارجه یا د کوم خارج هېواد یا په خاص ډول د چین یو څوک روشي چې هغې سره موږ په پښتو نه پوهېږو، په انګلیسي نه پوهېږو، انګلیسي موږ نه وي زده، خو دومره کولی شو یا د چینایي ژبې حروف موږ نه وي زده، خو دومره تللی شو چې کله دغه شخص دغه نفر دغه څوک چې راغلی ده دا چې کله خبرې کوي څه چې یې هغه موږ په خپله ژبه هم تلفظ کولی شو، په خپله ژبه یې پسې ویلی شو ورسته. خو که چېرته موږ ته ویي همدغه چینایي شخص موږ ته ویي چې ته د مو خبرې ولیکه، نو بیا په دا وخت کې حروفو ته تورو ته ضرورت ده، موږ یې نه شو لیکلی. نو که موږ ته یا داسې یوه مقاله کې په چینایي ژبه لیکلی شوي وي، موږ ته وایي دا مقاله شرحه کړه یا دا مقاله ویه، نو موږ بیا هم تورو ته ضرورت ده. نو تورو ته په دوو برخو کې په یوه ژبه کې ډېر زیات ضرورت ده، چې نمبر ون دا ده چې موږ کله یو چا سره یو څه لولو یا موږ یو چاته یو څه لیکو، نو په د دوو برخو کې ډېر مهم دي، یا څه لولو یا څه لیکو. نو دا په سپیکینګ کې یا په خبرو کې دغه ژبه یا دغه توري په همدغه ژبه کې دومره مهم نه دي. خو لکه څومره چې په رایټینګ او سپیکینګ کې نو توري فاونډیشن ته دا او دا، خو که چېرته د یوې ژبې لیکل لوستل نه وي دا هم بیا ژبه نه شوه، دا ژبه نه ده. نو لیکل لوستل هم مهم دي. نو چې لیکل لوستل مهم شول، نو همداسې توري بیا مهم دي. بغیر د تورو نه موږ لیکل لوستل نه شو کولی. حتی که تلفظ پرونسیشن وبسای شو د یوې ژبې، خو دا هغه څه مؤثره خبره نه ده. او تلفظ خو د هر یوې ژبې وبسای شو. موږ یو څوک چې څه ته یی همغه ډول موږ هم پسې ویلی شو، ځکه چې هغې ژبې تورې موږ نه دي زده، خو بیا هم چې کوو خبرې پسې کړی شو. خو دویمې برخې ته څو، په دویمه برخه کې د تورو موږ د according to writing د لیکلو له مخې تورې چې کوم دي according writing letters are divided into two parts. د شکل یا د لیکلو له مخې تورې په دوو برخو ویشل شوي دي. کله چې موږ یو توری لیکو یا یو څه لیکو، بیا دوې برخې لري. همدغه تورې کې یو نوم لیکو یا یوه تشتیالچې لولو، دا به د دوو برخو سره مخامخ کېږو. یا د شکل له مخې په دوه ډوله دي تورې، یا د لیکلو د مخې په دوه ډوله دي، چې هغې ته موږ یو کاپیټل لیټر یا یو سمال لیټر یو غاټ تورې دي، یو وړه تورې دي. که چېرې موږ سوچ وکړو د غاټ او وړه تورې توپیر یو تر بله لري، خو که څه په اوس کې کوم فرق نشته. کله چې موږ یو ا دواړه یو ډول ای یو، که چېرته زه په کاپیټل کې غاټ تورو کې ای ولیکم، دا د ای او غاټ توری شو. نو دغه ای چې دو شکل یې تغیر کوي، د سمال لیټر هم لیکم، وړه تورو کې هم لیکم، دغه هم یوه ای شوه. نو که څه ای او ای په شکل کې یعنې په لیکلو کې یعنې شکل کې تغیر بیا میندو، خو اوز یو ډول ده، د اوز له مخې په یو ډول دي ښه توري. خو انشاءالله په راتلونکي موضوع کې به د غاټو تورو په استعمال غږېږو که ژوند و. انشاءالله په راتلونکي موضوع به موږ دا وي چې د capital letters using کې خبرې وکړو. خو بس دا چې ډېره ویډیو نه اوږدو، ډېره مننه چې موږ سره جون شوي یئ، موږ سره وصل یئ. کوشش وکړئ چې هغه زده کوونکي په رښتیا سره غواړي درس زده کړي، یو څه هدف ته ورسېږي، مهرباني وکړئ اړ یې کړئ. خو انشاءالله په راتلونکي کې به یو څوک وایي، یو څوک به دې نه جوړېږي. زه به خپل کوشش کوم، خپله هڅه به کوم، دا مو هڅه ده تاسې په مخ کې زه خپله هڅه او کوشش کوم چې دا تاسې زده کړئ. او بیا که کومه پوښتنه وه په دا تیز و، کام و، لږ و، اضافهیي و، بیا پوښتنه پرېږدئ موږ ته کمنټ کې، انشاءالله خپل ځواب به په تفصیل سره تاسو ته میلاویږي. د نن ورځې پورې همدومره بس ده. مننه، ښه وخت ولرئ، هېڅ چارې.